د شهید سردار محمد داود خان سپینه کودتا په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې ډېری کودتاوې سوي دي، خو کله چې د سپینې کودتا نوم اخیستل کیږي نو د هر چا ذهن ته د شهید سردار محمد داود خان څیره راځي چې د 1452 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې پر 26مه نیټه د یوې سپینې کودتا په ترڅ کې له اعلی حضرت محمد ظاهر شاه څخه چې د سردار محمد داود خان د کاکا زوی واک ترلاسه کړ. شاهي نظام یې ختم او جمهوریت اعلان کړ. تاریخ پوهان د شهید سردار محمد داود خان کودتا ته ځکه سپینه کودتا وایي چې بې له وینې تویېدنې کودتا ترسره او واک یې ترلاسه کړ. شهید سردار محمد داود خان د افغانستان د سولې او پرمختګ د تاریخي پړاو یوه روښانه څیره او په هیواد مین میړنی شخصیت و چې هر رښتینی او با احساسه افغان په نوم ویاړي.